یو افغان کرکټر چې د افغانستان کرکټ یې کړی دی اوس انګلستان ته تللی دی. اوس د انګلستان په 19 کلنه لوبډله کې لوبیږي. چې ملګرو ولې له افغانستان څخه تللی دی او دا به کوم لوبغاړی وي په همدغه اړه معلومات درکوو په همدغه ویډیو کې. او که ویډیو تر پایه راسره وګورئ نو په ډېر څه به پوه شئ او همدغه ویډیو درسره لایک او زموږ یاران ټي یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. د 19 کلنو راتلونکي نړیوال جام لپاره د انګلستان په 19 کلنې لوبډلې کې یو افغان ځوان حمیدالله قادري هم شامل کړی شوی دی. انګلستان د راتلونکي 19 کلن نړیوال جام لپاره خپله لوبډله اعلان کړه چې د افغان لوبغاړي قادري په شمول یې لوبډله اعلان کړې ده. حمیدالله قادري چې د 10 کالو په عمر کې لندن ته تللی او هلته یې ډومیسټیک سیالیو کې لوبه کړې ده. هغه ویسټ انډیز او سرلینکا 19 کلنو لوبډلې سره د درې اړخیز سیریز لپاره هم د انګلستان په 19 کلنو لوبډله کې لوبېدلی دی. 19 کلن حمیدالله قادري د افغانستان د کندهار ولایت چې په ډربیشایر لوبډله ډربیشایر دوهمه 11 کسیزه لوبډله او د انګلستان 19 کلنو لوبډله کې لوبېدلی دی. ښې لاسي آف بریک ورو توپ اچوونکی دی. حمیدالله قادري لاس فرست کلاس 2 لیسټ ای او یوه شلوریزه لوبه ترسره کړې ده چې په فرست کلاس سیالیو کې 23 لیسټ ای سیالیو کې یوه او په شلوریزو کې کومه ویکټه نه ده ترلاسه کړې. نوموړي د انګلستان 19 کلنې لوبډلې لپاره د ډیرو هیوادونو پر وړاندې لوبې کړې دي او خپله وړتیا یې ښکاره کړې ده چې له همدې امله اوس د راتلونکي 10 کلن نړیوال جام لپاره هم د انګلستان په 19 کلنه لوبډله کې شامل شوی دی. د 19 کلن نړیواله جام د 2020 کال د جنوري په 18 نیټه پیلیږي او تر 9 فبروري پورې به دوام وکړي. دغه جام د سویلي افریقا په هیواد کې ترسره کیږي چې 14 لوبډلې پکې ګډون لري او 48 سیالۍ به پکې ترسره شي. د 19 کلن نړیوال جام کې د افغانستان، استرالیا، بنگلادیش، انګلستان، هند، نیوزیلند، پاکستان، سویلي افریقا، سرلینکا، ویسټ انډیز، زیمبابوې، نایجیریا، کاناډا، متحده عربي امارات، جاپان او سکاټلند 19 کلنې لوبډلې ګډون لري.